مس مردان تبلیغ کې لاړو. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. د مطلب شریکېدو نه مخکې زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مس مردان چې خپل نوم احمد دی او په مس مردان مشهور دی، د پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق لري او په مس مردان تقریبا ټوله پښتونخوا کې خلک پیژني. مس مردان چې یو هجړه ډانسر دی او د خپل حسن له وجې ډیر مشهور دی. د ده په اړه اوازې دي چې تبلیغ کې لاړو او ډانسونه وغیره یې پرېښودل. هغه څه موده مخکې په یو مرکه کې هم ویلي وو چې که الله پاک ماله وس راکړو نو زه دا ډانس وغیره پرېښودل غواړم. اوس د هغه دغه تصویرونه په سوشل میډیا ډیر شیر کیږي او خلک وایي چې مس مردان 4 میاشتو تبلیغ کې لاړو او یا 40 ورځو کې تبلیغ کې لاړو او د تل لپاره ډانسونو سره مخه وکړه. دوستانو د دې خبر نه چې مونږ خبر شو نو ډیر زیات خوشاله شو، ځکه دا یو ډیر ښه خبر دی چې مس مردان تبلیغ کې لاړو او د تل لپاره ډانسونه پرېښودل. خو مس مردان په خپل یو تازه ویډیو کې چې هغه پکې د خپل پیج نه لایو راغلی و ویل چې نه خو زه تبلیغ کې تلم او نه مې لا اوس اراده شته. مس مردان وایي چې دغه عکسونه زما د هغه وخت دي چې کله زه ملګرو سره سیروزې لا تللی وم، خو فی الحال داسې څه خبره نشته او دا کار ما نه دی پرېښودی. ډیره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. که خوښه شوې مو وي ضروري در سره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ.